سندرغاړې نغمه چې هیڅ تعارف محتاجه نه ده. یو ویډیو چې په سوشل میډیا باندې ډېر تیزۍ سره خپرېږي او ویل کېږي چې دغه نغمه ده په دغه ویډیو کې ډېره بې حیایي او بې شرمي کړې ده. نو دغه ویډیو به درسره هم شریکوو او دغه ویډیو په اړه درله ټول معلومات درکوو. نو تر اخره راسره پاتې شئ او دغه ویډیو نه او د دغه ویډیو باره کې پوره معلومات حاصل کړئ. کتونکو یو ویډیو چې په سوشل میډیا پرون راهیسې چلیږي او ویل کېږي چې دغه سندرغاړې نغمه ده او په دغه ویډیو کې ډېره بې حیایي او بې شرمي کړې ده او دا خبرې ورپسې هم کېږي چې دا یو پښتانه ده او په امریکا کې ژوند کوي او اوس داسې بې حیایي او بې شرمي خوروي څنګه چې اوسنۍ ټیک ټاکرانې دي د خپل جسم نمایش کوي په سوشل میډیا باندې. نو نغمې هم دغه کارونه شروع کړل او اوس د خپل جسم نمایش کوي او بې حیایي او بې شرمي په سوشل میډیا باندې خپروي او د خپل پښتني کلچر ته نه ګوري او دا نه ګوري چې دا یوه لویه سندرغاړې ده او د پښتو دپاره یې ډېر وخت کار کړی دی. اوس یې هم خلک خوښوي خو دې نه بیا هم داسې بې حیایي او بې شرمي وشوله او ځان یې پښتنو ته وشرموو. دغه ویډیو چې پرون راهیسته په سوشل میډیا خپره شوې ده نو دوستانو یاده دې وي دغه ویډیو که چا نه وي کتلي دغه ویډیو ورسره شریکوو. تاسو دغه ویډیو کتلی شئ. نن سبا د سوشل میډیا دور دی او داسې ویډیوګانې ډېر هغه خلک جوړوي چې د چا څوک خوښ نه وي، مخالفین کسان یې جوړوي. دغه ویډیو چې د نغمې ده او په ای آی باندې جوړه شوې ده او دغه ویډیو کې هیڅ داسې حقیقت نشته چې د نغمې پکې دغه بې حیایي او بې شرمي کړې ده. دغه مکمل ویډیو په ای آی جوړه شوې ده او د نغمې د مخالفینو جوړه کړې ده چې کوم کسان د نغمې باره کې دغه سوچ لري او نغمه بدناموي نو دغه کار یې کړی دی چې دغه ویډیو په ای آی جوړه کړې ده. که دغه ویډیو تاسو نه وي کتلي غواړئ زموږ په ګروپ کې پرته ده هلته دغه ویډیو د نغمې کتلی شئ. دغه معلوماتو چې درکوم چې حقیقت نه خبر کړم. که ویډیو هم خوښه شوي معلومات هم خوښ شوي ویډیو لایک کړئ.